عبدالرحمن بابا فرمایي وی په بزرګۍ د هغه پاک پروردګار موقوف مشه په سړي د سړي کار او په سړي چې د سړي غرض موقوف شي نور بې آب و بې حرمت یې شي روزګار او احتیاج هسې بلا ده په جهان کې چې پلار زوی کاندي د زوی او زوی یې پلار او په ساعت کې ګدا شه کا شه ګدا کا دا فلک زکه بالا شي کج رفتار او چې همه عمر یې تاج وي په سر ایښې ور په سر کاندي ګېډې د خسو خار او چې قادر نه په درم و په دینار وي په هغه باندې گنجونه که انبار او وی زمانې د رحمان زړه دی کباب کړی له احواله یې څوک نه دي خبردار او وی واړه بې وقوف دي چې څوک دین په دنیا پلوري چرته پنځه ورځې چرته عمر جاویدان وی نشي د خانانو د ملنګو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بابا فرمایي که دفتر د خپل قسمت د چا په لاس وې بدې برخې بچا کله قبلولې او څوک له خاورو ایرو پاسه وي تخت ورکړې څوک له تخت د ایرو په ډیران وولې ستا چې نیت د اشنایۍ نه و صنمه د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې د ازل په ورځ د برخو جواري وه ای رحمانه چا بیلو دې چا ګټلې او وی ای عاقله راشه غوږ ونیسه ماته مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته د اجل سواره په تخت په درله راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته او ډېرې ماتې کې مړی د کبر جنو چې له کبره به یې نه کتل هیچ چاته او بادشاهان یې واړه خاک د بیابان کړل نظر وکه سکندر پسې دا راته او په ژوندوني توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته عبدالرحمن بابا فرمایي ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی بستا په لور ګزار شي او وی کوې مه کنه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوي په غاړه لار شي او وی آدمزاد په معنا واړه یو صورت دی هر چې بل ازاروي هغه ازار شي او وی که ته نه کوې نظر د چا و عیب ته نو وی هر سړی به ستا د عیب پرده دار شي د مات لوښي آواز کله ثابت خیجي د هر چا عمل څرګند په خپل گفتار شي او وی لږ یې مه ګڼه هر څو ګناه که لږ وي چې دا لږ لږ کړې راجمع نو بسیار شي وی د خلیل در کعبې دا کعبه د لویه که آباد که څوک ویران حرم د زړه او وی خپل صفت د خپل خولې نه مزه نه کړي بلبلان به د صفت کړي که ته ګل شوې